بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې د خوښۍ په جامو کې به پټ اوسئ او ژوند به خوشحاله تېروئ. څنګه چې تاسو په ښه پوهیږئ چې موږ د پارټس آف سپیچ دوه برخې ختمې کړې دي، کوم چې ناون او پروناون ده. اوس موږ دریمه برخه شروع کوو. دریمه برخه یې موږ سره ورب ده. موږ د دې لیکلي دي چې واټ از ورب. د دې مطلب دا شو چې فعل څه ته وایي. انسر کې مو لیکلي it is that word which in action is called verb. دا هغه لفظ ده کوم چې موږ ته کار کول راښيي. اگزامپل مو ورکړی دا ډرینک رایټ گو. او پښتو کې دې مطلب دا شو چې دا هغه لفظ دا فعل یا لفظ ته وایي کوم چې موږ د کار کول راښيي. لکه مثلا تلل راتلل لیکل ویل دا موږ سره ټول فعل دی ورب دی. زه غواړم چې تاسو ته یو اگزامپل درکړم. I am teaching you مطلب زه تاسو ته درس درکوم. دا ټیچ چې ده دا موږ سره ورب ده. موږ سره د ورب دوه قسمونه دي، دوه کاینډونه دي. اول یو د اردینری ورب کوم ته چې پښتو کې فعل عام وایي، او بل یو د اګزلري ورب په پښتو کې ورته وایي فعل امدادي. انشاءالله موږ په بل راتلونکي ویډیو کې اردینری ورب تشریح کوو، خو اګزلري ورب موږ پرېږدو. دا به انشاءالله موږ په لاست کې کوو، ځکه چې په اګزلري ورب کې موږ سره ټول ګرامر کې زیات کار چې دا په اګزلري ورب کې ده. او دې کوم چې موږ سره شوډ ده، کین، کوډ، وډ، مې، مایټ دا موږ سره اګزلري ورب دی. په دې ډېر ټایم لګېږي. زه نه غواړم چې په پارټس آف سپیچ کې تشریح کوم. انشاءالله دا موږ په لاست کې کوو، مطلب په آخر کې به یې کوو.